ملګریه، د ژوند طرز او د ستونزو ربړو سره یې مبارزه له یو باز څخه زده کړئ. باز 40 کاله عمر لري خو 80 کاله عمر کوي. هغه څنګه؟ کله چې 40 کال ته رسیږي هغه خپل نوکان له لاسه ورکوي، نور د ښکار کولو توان له لاسه ورکوي، ټونګه یې پڅېږي، خوراک نشي کولی، وزر یې پې درنینېږي، پرواز نشي کولی. نو دلته باز ته 2 لارې پاتېږي، یا مري به یا هم یو نوی ژوند به پیل کوي، مبارزه به ورسره کوي. نو دلته باز یو لوړ غر ته خیږي او هلته په تیږه دا ټونګه تر هغې وهي، دا پوزه تر هغې وهي چې دا ماته شي تر څو یو بله پوزه شنه شي او راجوړه شي. نو دی منتظر کېږي تر څو د یو نوې پوزه راشنه شي. کله چې پوزه راشنه شي دی په مغې پوزې سره دا خپل زاړه نوکان باسي تر څو نوي نوکان راشنه شي. دا پروسه هم چې کله طی شي په دې نوکانو سره بیا خپلې وزرې او بڼکې لرې کوي تر څو نوې بڼکې وزرې پیدا کړي. نو دغه دردمنه او خوږمنه دوره 1.5 سل ورځې یا هم 15 میاشتې دوام کوي چې د 15 میاشتو کړاوونو سختۍ وروسته باز بیا زیږیږي او 30 کاله عمر کوي. نور نو ملګریه، د باز څخه باید دا زده کړو چې هر کله هم په ستونزه کې وئ، هر کله هم په مشکل کې وئ، د هغې سره مبارزه وکړئ. کوشش وکړئ خپل دردونه، خپل ناروغیانې، خپل فقر، خپل مجبوریتونه، خپل ناکامیانو څخه درس واخلئ، استفاده ترې وکوئ، بیا راپورته شئ. ځکه موږ ته ډېر ژوند مخته پاتې، هغه ژوند باید مخته ویسو، هغه ژوند باید وکړو. نو هر کله هم چې دغسې ستونزو سره، که د فقر سره، که د ناکامۍ سره، یا هم که د ستونزو کړاوونو سره مخ شوې، د باز کیسه در یاده کړه او بیا پورته شه، بیا پیل وکړه تر څو ژوند تا ته منتظر ده باید ویې کړې. ژوند زموږ پورې اړه لري، ژوند باید موږ جوړ کړو، ځان ورسره عیار کړو. ژوند مبارزه ده، ژوند سختي ده، د هغو لپاره اسانه ده، د هغو لپاره سکون ده چې هغوی د سختۍ سره مبارزه کوي، ورسره مخ ته ځي، شاته کېږي، نه پرې ورځي او د هغې څخه وروسته هغې خوا خوښي او سکون مومي. هسک او بریمن اوسئ. سلام علیکم.